پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د نبوت ته میلاوېدو نه مخکې په دې غار حرا کې دا ناسته یوازې کېناسته دا به یې خوښ و. په صحیح بخاري کې دا حدیث او په نورو کتابونو کې د مشهور حدیث دی. ولې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غار حرا کې دا ناسته ولې خوښه وه؟ هلته به کېناستو د الله په دې مخلوقاتو کې به سوچ کو او دې خبره کې به سوچ کو چې څنګه د مکې د مشرکان یو بوت ته پروت دی بل بوت ته پروت دی. آیا دا کیدی شي چې د دې کون د دې کائنات دي دومره د دوی دي دومره معبوداني د دې مخلوقانو د دې انسانانو د دې پیریانو د دوی دي دومره معبوداني؟ پکار خو دا دی چې معبود یو وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خبرو کې سوچ کو او الله سبحانه وتعالی د پیغمبرانو حفاظت کوي د نبوت ته میلاوېدو نه مخکې پاکي ساتي دې قسمه خبرونه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غار حرا کې کېناستو. خدیجه رضی الله عنها په هغه ورځو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي وه، مشره بیبي. نو هغې به وله خوراک تیار کړو د یو څو ورځو دپاره. ابه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان سره ویوړو، هلته به عبادت کو د الله، سوچ به کو، فکر به کو او دغه خوراک به خوړو. چې کله به دا خوراک ختم شو نو بیا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خدیجې پسې راغی او نور خوراک به ځان له ویوړو. په دغه دوران کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غار حرا کې و او جبریل علیه السلام راغی. جبریل علیه السلام راتله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لپاره ډېره د یېرې خبره وه، ځکه چې اول پیر د داسې ناشنا مخلوق سره ملاقات او خبر دی لا نه دی چې دا څه خبره ده او څه نه ده، نو ځکه ډېر د یېرې مقام. جبریل علیه السلام چې کله راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی اقرأ ولولا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ما انا بقارئ، زه لوستل نشم کولی. زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ده ته ویل کېږي النبي الامي. امي هغه چا ته وایي چې هغه نه لیکل ورځي نه وله لوستل ورځي. او په دې کې د الله حکمت دی. الله داسې هم کولی شو چې دا پیغمبر داسې رالېږلی وی چې هغه لیکل هم کولی هغه لوستل هم کولی. نو ولې بیا د پیغمبر داسې راولېږو چې نه وله لیکل ورځي نه وله لوستل ورځي؟ د هغې وجه دا ده که چېرته دې پیغمبر له لیکل ورتلی او لوستل وله ورتلی، مشرکانو بغیر د دې نه ویلي دي وي ده د قرآن د ځان نه جوړ کړی دی، نو بیا خو به یې ښه په زور او شور سره وي چې ده له لیکل ورځي ده له لوستل ورځي. ده د قرآن په خپله لیکلی دی. نو چې څوک دا خبره ونه کړي د دې پیغمبر په باره کې نو ځکه الله پیغمبر داسې پیدا کړی دی. او ځکه ورته الله وایي په سورت العنکبوت کې ولا تخطه بیمینک، ای پیغمبره د دې وحي د میلاوېدو نه مخکې تا چې ته په دې ښی لاس باندې څه لیکل هم نه دي کړي، نو څنګه دا مشرکان تا ته دا وایي چې دا قرآن تا د خپل طرف نه جوړ کړی دی؟ جبریل ورته وایي اقرأ، بیا یې ورته وایي ولوله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي ما نه بقارئ، زه څه لوستی خو نه شم. په درېیم پیر ورته بیا وایي اقرأ ولوله. هغه وایي زه څه ولولم؟ نو د سورة العلق اولني 15 آیتونه په دغه ټیم کې نازل شو. جبریل علیه السلام ورته څه وایي د الله له طرف نه اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. دا 15 آیتونه د قرآن دې سره ابتدا شوې ده. که څوک درنه تپوس وکړي چې د قرآن اولني آیتونه کوم یو دي چې نازل شوي دي، نو سورة العلق کې اولني 15 آیتونه. او دلته فایده ټولو دپاره او قیمتي فایده دې امت ته ویلی کېږي امت د اقرا. ابتدا د وحي په کومه ټکي باندې شوې ده؟ اقرأ ولوله. نو ګوره دا امت که مخکې ځي نو په دې لوستو سره به مخکې ځي. سورة القلم یو کم 13مه سپاره کې ده، انشاءالله را به شي ترجمه تفسیر کې. الله په هغې کې قسم خوړلی دی په قلم باندې، نون والقلم وما یسطرون. الله وایي زما دې قسم یې په څه باندې؟ په قلم باندې. دلیل دی په دې باندې چې الله موږ له تیزي را کوي. که تاسو دا قلم استعمال کو او لوستل مې زده کړو الله وایي دا امت به مخکې لاړ شي. د افسوس خبره دا ده
نن موږ هغه قلم کې هم شاته پاتې شوي یو، نن موږ په هغه لوستلو کې هم شاته پاتې شوي یو، موږ په هر څه کې غرب ته او انګریزانو ته محتاج شوي یو، په هر څه کې موږ د هغوی نه مشورې اخلو، په هر څه کې موږ د هغوی ټکنالوژۍ ته ګورو، هغې ته پراته یو. که هغوی څه شی جوړ کړو موږ به وګورو، که هغوی سره وویستو جو موږ به یې والو، او که نه وجو خیر خیریت دی. دا خبره یاده ساتئ د علم د ریاضیاتو چې دې ته نن سبا د میتھمیټکس ویلی کېږي، دغه شان علم د فیزیا، د کیمیا، دا ګوره دا علم په اصل کې د مسلمانانو علماو ایجاد کړی دی او هغوی نشر کړی په اوله کې. تاریخ روالی وی ګورئ، تاریخ روالی علم د ریاضیات، فیزیا، کیمیا، طب، د هر څه د پخوا د مسلمانانو سره و. ورو ورو مسلمانان کمزوري شو، د مسلمان توجه صرف خېټې ته لاړه، دین ته هم پاتې شو، دنیا ته هم پاتې شوه. په دین کې هم کمزوری، دین نه پیژني، خپل رب نه پیژني، پیغمبر نه پیژني، د خپل طرف نه فتوی ورکوه، فساد جوړوه، چې څه وکړو هغه یې وکړو، ځکه چې دین نه خبر نه دی. او دویم دنیا ته هم پاتې شوه، نو په دنیا کې موږ غیرو ته محتاج شو. دا امت ته اقرا امت دی. ستاسو څه خیال دی چې د کوم امت ته وحي ابتدا د اقرا نه کېږي؟ نو پکار دا و چې دا امت خو په لوستلو کې او په قلم کې د ټولو نه اوچت وی، چې دا امت مشر وی، لکه څنګه چې پخوا مشر پاتې شوی دی. نو زما ټولو ته نصیحت دی د دې مبارک مجلس نه، کوشش وکئ په دین کې مخکې تلو کې او په دنیا کې مخکې تلو کې. زمونږ دنیا ته هم ضرورت دی. زمونږ صرف موږ دا نه وایو چې موږ د انګلیش خلاف یو یا موږ د عصري علومو خلاف یو، نه، زمونږ هغې ته سخت ضرورت دی. وجه دا دی چې کله موږ سره مسلمان ډاکټري، موږ سره مسلمان انجینیري، موږ سره مسلمان ساینسداني، موږ سره مسلمان سیاستداني، او دا قسمه خلک موږ سره ټول مسلمانانی، نو موږ د نورو د محتاجۍ نه بلکل بچ شو. او زمونږ به اعتماد یې په دې خپلو مسلمانانو باندې چې دوی موږ له نقصان نه راکوي، دوی به موږ ته هغه لاره ښیي چې په هغې کې به د دې امت فایده وي. نو دا یو خبره مخې ته راله او زړه ته یې کوزه کوي چې دا امت زمونږ ده، دې ته ویلی کېږي د اقرا امت، د دې ابتدا په اقرا سره شوې ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دریم پیر چې کله ووایي زه څه ووایم، نو جبریل علیه السلام به په هر پیر کې داسې نیوو بیا به یې پرېښودو، نیوو به یې پرېښودو به، او بیا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی اقرا. ولې به یې نیوو چې دا یری ختمه شي؟ لکه کله یو سړی ته ویني اول پرې ویرېږي تا نه، او ته یې ونیسي ځان ته یې راجوخ کړي، د دې دپاره چې دا یره ختمه شي. کله چې ورته دا ایتونه ووایي چې دا ولوله، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی خدیجې رضی الله عنها کور ته، او وی دا اندامونه یې داسې رپېدو د یرې نه، او دی وی دثروني دثروني زملوني زملوني، په ما څه شی واچوئ، په ما څه شی واچوئ، ما پټ کئ. کله چې انسان ویرېږي په ده یخني راشي، چې یخ وله وشو، نو هغې پې کمبل واچو، هغې پې صادر واچو. بیا یې خدیجې ته دا ووایي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي، وی خدیجې په ځان ویرېدم، یعنې په ځان یېرېږم چې دا راسره څه چل وشو، دا څوک راغلی او ما ته یې داسې ووایي، زما له ګوره څه چل کېږي، په ځان ویرېدم. نو هغه ډېره هوښیاره زنانه وه خدیجه رضی الله عنها، ډېره هوښیاره زنانه وه. هغې ورته ویوي الله به چېرته تا نه خرابوي، الله به چېرته تا نه شرموي. ولې؟ وایي ته خو د مېلمنو مېلمستیا کې، ته خو د غریبانانو سره منډې وهې، ته خو د خلکو سره په مصیبتونو کې ولاړې، ته خو د یتیمانانو خیال ساتې، او داسې خلک الله نه ضایع کوي. ګوره دغه ټیم کې لا خدیجه ګوره مسلمانه نه ده، خو څومره اوچت عقل یې دی، څومره اوچت سوچ یې دی چې کوم سړی د غریبانانو خیال ساتي، کوم سړی په مصیبتونو کې خلکو سره ودرېږي، کوم سړی د مېلمنو مېلمستیا کوي او په غمونو کې د خلکو سره ولاړي، الله یې نه خرابوي. نو بیا د ځان سره بوتو، د هغې د تره زوی څه نوم یې و؟ ورقه بن نوفل. دی ډېر پخوانی عالم و او مشر عالم و، اهل کتابو کې عالم و، نصرانی و، ښه پوه سړی و، ډېر تکړه عالم و. نو دی وایي چې راشه هغه پسې به بوځم. کله چې دوی ورغلو په ورقه پسې، نو ورقه ته یې ووایي د ده نه واوره دا دی څه وایي. هغه ورته خپله خبره شروع کړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي په غره کې به کېناستم، داسې راپسې څوک راغی و، دی راته وایي، دی راته وایي ښه دا خو هغه ملک راغلی دی په ملایکو کې
چې هغه په موسی علیه السلام پسې هم راغلی یعنې دا خو جبریل علیه السلام دی یقین ورته ورکړو په دې خبره چې یېرېږه مه دا یقیني خبره چې دا د الله طرف نه راغلی دی او دا جبریل علیه السلام او بیا ورته دا وی ارمان چې زه په هغه وخت کې ځوان یم یا ځوان وې په کوم وخت کې چې به ستا قوم ته وباسي د مکې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویې ولې ما به وباسي څه ته خو ما ته وایې چې دا پیغام د الله له طرف نه راغلی نو چې د الله خبرې زه بیانوم ما به وباسي څه ما سره به دشمني کوي ورقه ورته خو مشر سړی و تجربه کار سړی و کتابونه یې کتلي و علم ورسره و نو ورقه ورته وی ورواره چا چې هم داسې خبره کړې ده لکه دا څنګه چې به ته کې نو هغه د قوم نه ویستی شوی دی هغه د علاقې نه شړلی شوی دی خو ارمان دا دی چې بس زه بوډا شوی یم که زه ځوان وې نو زه درسره ښه په نره ودرېدمه او ما درسره مرسته کوله او دغه شان وشوه چې ورقه بیا لږ وخته پورې ژوندی و بیا وفات شو د دې ځینې د قرآن مقصد د دې ټولې خبرې څه و یعنې د دې ځینې د قرآن د نازلېدو ابتدا شوې ده